د ګناه نه د بچ کېدو یو عمل درته ښیم ډېر ناشنا عمل دی کله ستا یو ګناه ته اراده وشوه دا ګناه کول غواړي نو د قرآن پاک یو آیات دی دا ځان سره یو وزلې ووایه د الله په قدرت باندې به ستا د دغې ګناه نه نفرت پیدا شي دا ګناه پرېښودل به ته آسان شي او نیکي کول به ته آسان شي یو ډېر ناشنا آیات کله چې ستا ګناه تړل کېږي نو دا آیات ووایه انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم مختصر آیات دی انی اخاف بېشکه زه یریږم کله ستا زړه کې د ګناه سوچ راغی ګناه ته دې ړو شو نو دا آیات ووایه انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم زه یریږم انی اخاف زه یریږم ان عصیت ربی که زه د خپل رب نافرماني وکړم نو زه یریږم د څه نه عذاب یوم عظیم دغه عذاب دغه لوی ورځې نه دا لوی ورځې د عذاب نه زه یریږم دا د آیات ترجمه شوه دا آیات یو وځلې ووایه د الله په قدرت باندې ګناه نه نفرت میلو شي او ګناه به ته بدې ښکاره شي خو که ته وایې چې زه ګناه پرېږدم که نه دا خو نسخه اله ده دا آیات نسخه به اله کار کوي چې ستا زړه کې دا وي چې ما الله د دې ګناه نه بچ کړي نو دا آیات ووایه کله چې د ګناه اراده راغله انی اخاف ان عصیت ربی انی اخاف بېشکه زه یریږم ان عصیت ربی که زه د خپل رب نافرماني وکړم عذاب یوم عظیم دا لوی